السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو هیله من یم چې روغ و جوړ او خوشحاله اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. په دغه ویډیو کې درته طریقه ښیم چې څنګه کولی شو چې په خپل تلیفون کې داسې یو اپلیکیشن داسې یو برنامه فعال کړو چې په هغې سره زموږ د تلیفون حافظه ډکه نه شي. یعنې موږ کولی شو چې څومره فلمونه وي، څومره مثلا آهنګ وي، مثلا څومره عکسونه وي، سندونه وي، ټول په دغه اپلیکیشن کې ذخیره کړو او زموږ حافظه ډکه نه شي. یعنې که چېرته تاسو 100 جی بي، 200 جی بي، 300 جی بي فلمونه وي، مثلا عکسونه وي او اسناد وي، په دغه اپلیکیشن کې داخل کړئ نو ستاسو تلیفون کې په حافظه نه نیسي. او دویمه ګټه یې دا ده چې مثلا په دې سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن ته تاسو خپل عکسونه، مثلا ویډیوګانې او اسناد داخل کړئ. تاسو کولی شئ چې مثلا 10 کاله بعد، مثلا 20 کاله بعد، یعنې مثلا کله چې تاسو بل تلیفون واخیستو، مثلا دغه درنه ورک شو، په هر ځای کې کولی شئ چې دغه عکسونه بیرته په خپل تلیفون کې راخلاص کړئ، مثلا ویې ګورئ، مثلا اسناد وي او عکسونه وي، ویډیوګانې وي، هر څه وي، تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. نو ملګرو ویډیو به د پیل کوو، ویډیو شروع کوو. نو زه درته ویډیو ډېره په صحیح طریقه باندې ښیم چې ستاسو ټولو سر پرې خلاص شي. نو د ټولو نه اول راځو دغه پلی سټور ته. ښه، دغه پلی سټور دی، زه درته ښیم. ښه، ځینې خلکو ته معلومات نه کېږي دغه ته، چېرته تلیفون ژبه چې فارسي وي هغې کې ورته پروژګاه وایي. دغه به راخلاص کړو. نو دغه اوس راځو دغه د سرچ ځای ته. د سرچ ځای ته راځو. دلته زه درته لیکمه، بیا که نه په سکرین یې هم درته ښیم. تاسو به ولیکئ ګوګل ډرایو مو چې کله ولیکل نو بیا یې سرچ کوو. زه یې درته په سکرین باندې ښیم. زه یې په سکرین درته ښیم. ښه، نو دغه دې ولیکل. نو دغه کوز اپلیکیشن د پاس مې درته لیکلي دي ګوګل ډرایو. دا مو چې کله ولیکل نو اوس دغه لاندې اپلیکیشن څه ده؟ دا کوم اپلیکیشن چې معلومیږي همدغه اپلیکیشن ده. اپلیکیشن خلاصوم، همدا اپلیکیشن ده، وینئ ګوګل ډرایو. دغه اپلیکیشن ده. که چېرې تاسو نوي انسټال کړی یاست، تاسو تلیفون کې نه وي، دا به تاسو انسټال کړئ. زه یې اوس انسټال کوم. ښه، دغه چې انسټال مې کړو نو زما د انټرنټ سپیډ تیز دی. هغه د 18 MB ځای نیولی و، هغه ډاونلوډ شو، لږ پاتې دی. دغه د ډاونلوډ شو، وروسته انسټال کېږي. ښه، تاسو به انتظار وکړئ. ویډیو سکایپ کوئ ما تر څو باندې په دغه اپلیکیشن باندې مو سر خلاص شي. او زما یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانو ته تاسو په قدر ورسېږي. دغه د انسټال کېږي. ښه، انسټال کېږي، تاسو به لږ صبر وکړئ. زما په تلیفون کې دغه اپلیکیشن نه و، ما ځکه انسټال کړو. په اصل کې دغه اپلیکیشن د یو تلیفونونو خپل اپلیکیشن ده. په اکثره تلیفونو کې د خپله موجود وي، نو انسټال کولو ته د پلی سټور نه ډاونلوډ کولو ضرورت نشته ده.
زما په تلیفون کې نه و ما ډاونلوډ کړو اوس چې درته طریقه ښایم دغه د لږ پاتې دی ډاونلوډ کېږي دغه د ډاونلوډ اوس به یې اوپن کړو دلته به کلیک وکړئ دلته چې کله کلیک وکړئ نو اوس زه درته ښایم اول دلته اوپن دلته کله کلیک وکړئ نو دلته دغه اپلیکیشن به خلاص شي د اپلیکیشن چې کله خلاص شو نو دلته یو اسناد په 2023 کال کې د اګست په 4مه ورته اپلوډ کړي تاسو یې وینئ ښه هغه تروسه شته دي ساتل شوي دي تر اوسه پورې نو زما جیمیل اکاونټ کې خلاص شو هغه جیمیل اکاونټ کې خلاص شو کوم چې ما پلی سټور شو کړی ښه پروژګام مې جوړه کړې هغه خلاص شو که تاسو غواړئ چې مثلا بل جیمیل کې خلاص کړئ نو دلته به کلیک وکړئ دلته مو چې کلیک وکړل دغه خوا ځای وینئ نو تاسو به ورته کوم جیمیل چې تاسو غواړئ هغې به کلیک وکړئ هغه به خلاص شي دلته به کلیک وکړئ ښه دلته مو چې کله کلیک وکړ نو ستاسو ټول جیمیلونه به راشي دلته چې تاسو کوم جیمیلونه لرئ دلته دي زما دا جیمیلونه دي تاسو کولی شئ چې مو خوښ وي دلته کلیک پې وکړئ هغه جیمیل کلیک کړئ چې مثلا تاسو یې پاسورډ هم یاد وي تاسو یې نوم هم یاد وي چې یعنې ستاسو مطمئن وي چې دغه درنه نه هېرېږي ښه ما هم دغه جیمیل صحیح ده مثلا ستاسو د امتحان لپاره یې کومه چې ستاسو له یاده ونه وځي ښه اوس راځو په اپلوډ ورته کوو چې مثلا تصویر ورته اپلوډ کوو چې مثلا ستاسو ذهن ته ښه درشي نو زه درته دغه نیو چې لیکلي نیو دغه د په ریاضي کې جمع علامه دلته به کلیک وکړئ دلته به د اپلوډ کلیک وکړئ د اپلوډ وینئ اپلوډ زه یې درته ښایم صحیح ده دلته مو چې کله کلیک وکړ دا به اپلوډ باندې کلیک وکړئ نو اوس به دلته زه یې تصویر اپلوډ کوم ښه ګالري ته ځم خپله ګالري ته ځم ګالري ته چې لاړم دلته یو تصویر اپلوډ کوم ښه یو تصویر اپلوډ کوم مثلا زه دا د فرعون تصویر اپلوډ کوم دا وینئ دا فرعون تصویر اپلوډ کوم تصویر مې اپلوډ کړو خو بښنه غواړم دلته وایي چې ستاسو ډاونلوډ چې د وائی فای ده کړی زه دلته د وائی فای نه اړوم ډیټا ته یې کوم ښه نو زه ویډیو سکای کوم چې کله مې وائی فای نه واړوله ډیټا ته اوس بېرته ویډیو شروع کوم ښه زه به ویډیو دومره سکای کوم ښه ما د وائی فای نه واړوله نو اوس بېرته شروع پرې کوم ښه چې اپلوډ شي دا د اپلوډ روان شو دغه دی کار کوي ښه عین اپلوډ شو نو زه یو ستاسو ته چې کوم چې دغه دی ګوګل ډرایو اپلیکیشن ته دغه تصویر راغلی دی تاسو کولی شئ چې هر وخت مو زړه وي خپل اسناد ویډیوګانې او دغه دی وینئ دغه تصویر اپلوډ شو دلته شته دی 3:14 دقیقې دغه دی 3:15 تېري دغه د اپلیکیشن دغه تصویر په 3:14 دلته اپلوډ کړو دغه د فرعون تصویر دی ملګرو دا ډېره ښه طریقه ده ډېره خوندوره طریقه ده نو تاسو ویډیو سکای کوم او ویډیو تر پایه وګورئ انشاءالله ستاسو سر په خلاص شي که کوم مشکل و نو ما ته لاندې کمنټ کې ضرور ولیکئ که چیرې زما چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي نو زما یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي چې تاسو ته یو څه ګټه ورسوي نو دغه زما ویډیو د نن ورځې ویډیو که تاسو چېرته غواړئ چې د کومې موضوع په اړه درته ویډیو جوړه کړم مثلا په کوم تلیفون کې مشکل لرئ مثلا نو لاندې کمنټ کې راته ضرور ولیکئ زه به درته ضرور په ضرور ویډیو جوړوم بیا به یې یوټیوب چینل ته اپلوډ کوم چې تاسو به یې کتلی شئ او تاسو به ترې استفاده کولی شئ
نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.